عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مشاهدين الكرام؟ بخير. أتمنى من الله أن تكونوا بالصحة والسلامة. ډیرو درنو قدرمنو هیوادوالو ستړي مشئ په خیر راغلی. نننی درس زموږ د تیر درس د کتاب الاساسی کتاب پورې اړیکه ارتباط لري چې اسماء الاشاره للقریب، هغه اسم اشاره چې په عربي ژبه کې د نږدې لپاره استعمالیږي. موږ څنګه یو شي ته اشاره کولی سو، څنګه مثلا مؤنث ته اشاره کولی سو، څنګه جمع ته مؤنث او څنګه مذکر ته اشاره کولی سو. نو دلته هغه اسماء اشاره دي چې هغه د نږدې لپاره موږ په عربي ژبه کې په هغې باندې اشاره کولی شو. نو په عربي ژبه کې د نږدې لپاره چې موږ اشاره کوو سو اسم اشاره دی. اول عبارت ده چې هذا، او دویم هذه، دریم هذان، څلورم هاتان او پنځم هؤلاء. هذا چې دا د مفرد مذکر لپاره موږ استعمالو، که هغه مثلا د شي لپاره وي او یا هم د انسان لپاره. مثلا وایو چې مثال موږ ته راکړی هذا عمر، دا څه نومیږي؟ دا څه ده؟ عمر ده. اشاره مې وکوله هذا عمر، هذا اخي عمر، دا زما ورور عمر ده. نو وایي چې هذا نستخدمها للمفرد مذکر، للمفرد مذکر. دا هذا اسم اشاره چې دا د مفرد مذکر لپاره موږ څنګه کوو؟ استعمالو. مثلا د مفرد کس لپاره همدارنګه یا د یو شي لپاره. مثلا زه وایم هذا باب، هذا باب، ما اشاره کوله چې دا څه دروازه ده. او یا وایم هذا کتاب، دا څه ده؟ کتاب ده. نو دا د مذکر مفرد لپاره استعمالیږي، د نږدې لپاره. دویم ترازو هذه چې دا د مفرد مؤنث لپاره موږ استعمالو، دا اسم اشاره. هذه د مفرد مؤنث لپاره. مثلا یو ښځه ده، یو جلی ده، ته به ورته چې هذه، مثلا هذه خالده، دا خالده ده. هذه اسماء، دا اسماء ده. هذه خدیجه، دا خدیجه ده. نو د مفرد مؤنث لپاره موږ د نږدې لپاره د استعمالو. مثال موږ ته راکړی هذه احلام، دا احلام ده. هذه نستخدمها للمفرد مؤنث. هذه اسم اشاره چې دا د مفرد مؤنث لپاره موږ استعمالو. دریم ترازو هذان کتابتان، هذان کتابان، دو کتابو ته مثنا ده موږ اشاره کو چې دا دو کتابونه دي. نو مثنا ده دو دانو ته موږ څنګه وایو؟ هذان وایو. هذا نشو ویلی ځکه مثنا ده. مثنا په عربي ژبه کې د اسم اشاره چې موږ ورته استعمالو هذان ویل کیږي. وای هذان نستخدمها للمثنى المذکر. هذان موږ چې دا اسم اشاره ده موږ استعمالو د مثنا مذکر لپاره، د مذکر مثنا لپاره موږ دا استعمالو. زه وایم چې هذان بابانی، هذان رجلانی، هذان مثلا کتابانی. صحیح ده. او څلورم ترازو هاتانی. هاتان چې دا اسم اشاره ده د نږدې لپاره استعمالیږي. د مثنا د مؤنث مثنا لپاره موږ دا څنګه کوو؟ استعمالو. د دوه ښځو لپاره مثلا دا موږ استعمالو، یا د دوه کوم شیان چې مؤنث دي هغې لپاره موږ دا استعمالو. مثلا وایو چې هاتانی التفاحتان، یا د سیزونو لپاره یا هم د ښځو لپاره چې مثنا وي. موږ وایو چې دا دو دانې مڼې دي. هذان التفاحتان، هذان مثلا بل مثال چې کراستان، دا دوه کتابچې دي. هاتان نستخدمها للمثنى المؤنث، للمثنى المؤنث. وای هاتان چې دا اسم اشاره ده موږ د چی لپاره استعمالو؟ د مؤنث مثنا لپاره، د دوه ښځو لپاره. هذان بنتان، دا دو دانې چی دي؟ ښځې دي. هذان فتیان، دا دو دانې جنکیانې دي. هؤلاء، هؤلاء موږ د څه لپاره استعمالو؟ هؤلاء اسم اشاره د نږدې لپاره استعمالیږي. د جمع مذکر او مؤنث دواړه لپاره موږ څنګه کوو؟ استعمالو. د جمع مذکر او مؤنث لپاره. صحیح ده. وایي چې هؤلاء اصحابي، دا څه دي؟ دا زما دوستان دي. هؤلاء نستخدمها موږ استعمالو ده للجمع، د جمع لپاره، المذکر والمؤنث، د مذکر او مؤنث لپاره. دا و زموږ د نن ورځې درس. نور مو په پاک او مهربان الله سپارم. پاک الله مو مل شه.